السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. ټولو افغانانو ته دې ډېر مبارک وي. افغانستان په درېیمه شلوریزه نړیواله لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په 6 ویکټو سره ماته ورکړه. کریم جنت او ابراهیم زدران زبردسته بهترینه لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د متحده عربي امارات لوبډلې پر وړاندې کریم جنت توپاني توپخانه وکړه. په 22 بالونو باندې 50 چټکې منډې وکړې. 15 شپږیزې 4 څلوریزې په بیټینګ شاملې وې چې په دې سره افغان لوبډلې دغه لوبلړۍ 2-1 سره وګټل. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ درېیمه نړیواله شلوریزه لوبه په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټل. په خپله د بالینګ پریکړه وکړه. متحده عربي اماراتو لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 163 منډې هدف افغان لوبډلې ته وټاکئ. په لومړي سر کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټسمینان ډېر سیټ وو. افغان لوبغاړو ډېر کوشش وکړ چې د دوی څخه ویکټه واخلي، خو په دې سره د افغان لوبډلې څخه مس فیلډینګ هم ترسره کېدی. په دې وجه د دوی بیټسمینان ډېر سیټ شوه، ډېرې منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړو په وروستیو کې د دوی پرله پسې ویکټې واخیستلې چې هدف یې بیا هم یو څه کنټرول کړي، کنه دا هدف به نور هم لوړ شوی وی. د اماراتو لوبډلې لپاره یو ځل بیا محمد بسیم په دویمه لوبه کې زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړل. په 50 بالونو باندې 15 منډې جوړې کړې. 8 څلوریزې 3 شپږیزې په بیټینګ شاملې وې. هرویند هم په 50 بالونو باندې 50 منډې جوړې کړې. 7 څلوریزې 1 شپږیزې په بیټینګ شامله وه. د افغان لوبډلې دپاره بیا راشد خان زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه. په 4 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې، 2 ویکټې واخیستې. ګلبدین نایب په 2 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 2 ویکټې واخیستې. نوین الحق په 3 اورونو کې 43 تر ټولو ډېرې منډې ورکړې، 1 ویکټې واخیسته. فضل حق باروکي په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې، کومه ویکټې وانه خیستل. عظمت الله عمرزي په 3 اورونو کې 13 منډې ورکړې، کومه ویکټې وانه خیستل. ظاهر خان په 1 اور کې 14 منډې ورکړې، کومه ویکټې وانه خیستل. کریم جنت په 3 اورونو کې 23 منډې ورکړې، ویکټې وانه خیستل. افغان لوبډلې نن یو ځل بیا په بیټینګ کې ډېرې زیاتې غلطیانې ترسره کړې. ګربز نن یو ځل بیا په 60 منډې باندې هاوټ شو، یعنی ګربز ته په 3 لوبو کې چانس ورکړل سو، په 1 لوبه کې هم ونه ځلېدی. ګلبدین نایب په 0 باندې هاوټ شو، افسر خان زازی په 14 منډې باندې هاوټ شو او نجیب الله زدران په 1 منډه باندې هاوټ شو. خو ابراهیم زدران او کریم جنت بیا زبردسته بهترینه چټکې منډې ترسره کړې چې خپلې لوبډلې ته یې دغه سخته لوبه وګټل. کریم جنت هم نن بهترینه لوبه ترسره کړه. کریم جنت د دې وړتیا لري چې د همیشه لپاره په دې لوبډله کې ولوبېږي. همداسې ابراهیم زدران هم دا ثابته کړې چې دی په شلوریزه لوبه کې هم ډېرې ښې منډې ترسره کولی شي، 1-2 منډې هم کولی شي، 4 شپږیزې هم وهلی شي. ابراهیم زدران په 50 بالونو باندې 15 ناسوځېدلې منډې وکړې، 15 څلوریزې 1 شپږیزې په بیټینګ شامله وه. کریم جنت په 22 بالونو باندې 50 چټکې ناسوځېدلې منډې جوړې کړې، 4 څلوریزې 15 شپږیزې په بیټینګ شامله وه. افغانستان دغه لوبه په 6 ویکټو سره وګټل او سیریز هم په خپل نوم کړ. د نن لوبې غوره لوبغاړی کریم جنت وټاکل شو. د اماراتو لپاره ظهور خان 2 ویکټې واخیسته، راجا کیف الله 1 ویکټه واخیسته، ظفر فرید هم 1 ویکټه واخیستل. افغانستان دغه لوبه په 6 ویکټو سره وګټل. د 3 شلوریزو لوبو سیریز افغانستان 2-1 سره وګټي. دا سیریز خو تیر سو، خو په راتلونکي مارچ میاشت کې د پاکستان سره هم د 3 نړیوالو شلوریزو لوبو سیریز لرو. باید افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه او راشد خان دغسې لوبغاړي انتخاب کړي چې وړتیا لري د پاکستان پر وړاندې ښه وځلیږي، ښې لوبې ترسره کړي. داسې لوبغاړي دې نه انتخابوي لکه د متحده عربي اماراتو پر وړاندې چې انتخاب کړي وه. 3 لوبې ترسره کړې، هیڅ ښه نه وځلېدل. ځوانانو لوبغاړو ته دې چانس ورکړي، وړتیا لرونکو لوبغاړو ته دې چانس ورکړي چې وړتیا لري. د پاکستان ډېره قوي لوبډله ده. موږ په دې سیریز کې د متحده عربي اماراتو ډېره کمزورې لوبډله ده، د دې څخه مو هم ماته وخوړل. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې تر افغان کرکټ بورډه پورې ورسیږي. که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.